زه ته خبره کوم مو ته ځول ما ثابت کوه زه ځونه ډېره مسلمانه کوم ته خبره وکړه که دا مو سره بحث نه کوي دا مو سره جنګ کوي ما د بحث او جنګ ترمنځ لوی توپیر ته که نه ته نو بیا ته ولې دومره احساسي کېږي ډونټ ګیټ ایموشنل چل calm down ته راځې زما د وطن د ګټو خلاف خبره کوي زه زه دې ته د افغانستان اصلي دشمن یې ته اوس په یو ښه نظام راغلی دی ته غواړې ړنګ کړې د ښه نظام درې تعلیم ته ووایه صافی صاحب لطفا ما نظر پې باندې ولرم اول خو دغه خور چې راغله دا له جرمني نه د افغانستان خیرخوا ده او په افغانستان کې د اسلامي امارت ننګ او ملاتړ د دې لپاره کوي چې په افغانستان کې ټول نظام د پښتنو ده اول خو ګرانې خورې ټول پښتانه به ضرور ټول طالبان به ضرور پښتانه خو ټول پښتانه طالبان نه دي یو بله مسله دا ده چې ته په جرمني کې تفریح ته ځې پارک ته ځې تعلیم کوي ډاکټر خزینه ته لاسرسی لرې د دنیا ټول سهولتونه ته په جرمني کې لرې ولی زما افغان خور تعلیم ته نشي تللی پارک ته نشي تللی موټر کې ته نه نشي کېناستلی هغه څوک د خزینه ډاکټره په راتلونکي 15 کلونو کې نه لري هغه د دنیا له ټولو محرومیتونو امتیازاتو څخه بې برخې ده زه حیران ستا ایډیالوژي کې هم ته جرمني چې یو ډیموکراټیک او فول دغه یو مملکت دی چې هغه هر څوک چې حتی له لسو ډېر رقمه جنسیتونه پکې پیدا کېږي ته دا اوس به هم ته د سوشل پیسې اخلي ته د هغې ځینې راځي او د افغانستان د اسلامي امارت دفاع کوې دا ماته د تعجب وړ خبره راځي بیا ځکه چې ته باید د افغانستان د خوندو حالت درکې زه څه وکړم چې ټول طالبان پښتانه دي زه هیڅ وخت کې دغه حکومت نه غواړم زه هیڅ وخت کې د یو افغان په صفت باندې دغه حکومت ننګه نه کوم زه افغان یم تر تاسو ډېر پر افغانیت باندې خپل ویاړم ولې زه هیڅ وخت کې زه طالب نظام د همدې دپاره نه منم چې ټول پښتانه دي زه طالب د نظام د همدې دپاره نه منم چې د افغانستان پښتانه خور تعلیم ته نشي تللی پښتانه خور چې دی هغه مکتب ته نشي تللی پښتانه خور ډاکټره کېدلی نشي نو مزاحمت مه کوئ زما خبرو کې که نه مزاحمت مه کوئ لطفا نو ته څنګه د جرمني څخه راځې او په افغانستان کې د اسلامي امارت حمایت کوي په داسې حال کې چې ستا خپل مفشن ژوند دی په داسې حال کې چې ته د دنیا د ټولو امتیازاتو څخه هلته برخمن او ته راځې د افغانستان د ټولو ګټو په خلاف باندې دلته خبره کوي او د هغوی پر وړاندې باندې خپل نظر ساتي موږ ستا خبره په هېڅ معنا باندې نه تاییدوو او نه یې ننګه کوو او نه هېڅ هغه څوک چې په غربي نړۍ کې د هوسا ژوند او د ټولو امتیازاتو څخه برخمن ژوند ولري او هغه دې راشي د افغانستان په ارتباط د خپل نظر داسې څرګند کړي چې د افغانستان د ولسونو د ګټو په خلاف وي تر اوسه پورې په یو اسلامي ټولنه کې لوی شوی نه ته په خپله اسلامي زده کړې نه لرې اسلامي معلومات نه لرې ته په خپله پورې په تر اوسه پورې خبره نه چې اسلام په څه معنا دی اسلام کوم حقوق انسان ته ورکړي کوم حقوق مسلمان ته ورکړي ته تر اوسه په دې ټولو شیانو نه پوهېږې صرف دغه چې کلابیان دي او پښتانه دي کلابیان او ته په حال دا چې په خپلو خبرو کې هم پښتنو ته توهین کې هم د افغانستان ولسونو ته زه زر ځله تر تا باندې هغه سړی غوره ګڼم چې د افغانستان جغرافیه کې ژوند کوي او په بله ژبه باندې په تاجک او دري باندې یا پاره ژبه باندې خبره کوي د څه شي کلابیان ځان ته تاریخ لري غرور لري ویاړ لري د کلابیان نه خبره په ټولو جهادونو کې همدغه کلابیان ستاسو د افغانستان د نورو ولسونو سره ولاړو قرباني ورکړې ده یوازې موږ نشو کولی چې هغه سړی چې خراسان غواړي ټول تاجکانو ته پکې توهین وکړو هغه سړی چې هغه یې غوښته خراسان خبره کوله موږ یې په وخت باندې مخالفت کړی چې د افغانستان جغرافیه د افغانستان د ولسونو ده لس کسه خراسان غواړي او په لکونو تاجکان چې دی هغوی د یو متحد افغانستان باندې باور لري ته تر اوسه پورې په جرمني کې لوی شوی جرمني کې د زده کړې کړي جرمني کې د تعلیم کړی او د افغانستان په اعتبار افغانستان کې اسلام غواړي ته دغه ته وګوره جرمني کې چې قرآن سوځول کېده ته چېرته